بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ویډیو کې موږ په اناټومیکل ټرمز یا اناټومیکي اصطلاحاتو باندې بحث کوو. محترمینو کتونکو، لکه څنګه چې اناټومیکل ټرمز یا اناټومیکي اصطلاحات د اناټومي لپاره ډېر مهم دي، نو په دې اړوند باندې باید یو لنډه ریویو یا تکرار وکړو. نو په دې ویډیو کې موږ ډېر ښایسته سلایډونه له تصویرونو سره یو ځای د اناټومیکو اصطلاحاتو باره کې تیار کړي دي. راځو به په ګډه باندې په دې اصطلاحاتو باندې بحث کوو. هغه کسان چې اناټومي مطالعه کړي هغه د دغو اصطلاحاتو سره بار بار مخامخ سوي وي او ډېر اسانه سوي ورته او ډېر ساده وي، خو بیا هم یو تکرار پې کوو لنډ. نو دغه اصطلاحاتو سره به تاسو په راتلونکي کې بار بار مخامخ کیږئ او ډېر په ساده ډول به تاسو دا زده وي. راځو اناټومیکي اصطلاحات چې دي. اناټومیکي اصطلاحات یا اناټومیکل ټرمز هغه اصطلاحات دي چې د هغو په واسطه باندې موږ د یو ساختمان یا جوړښت موقعیت ټاکو. یعنې چې دغه ساختمان مخ ته موقعیت لري، شاته زموږ موقعیت لري، که زموږ بارې خواته موقعیت لري یا لاندې طرف ته، او یا هم زموږ نه لرې ده په څنګ کې، او یا که راته نږدې ده په څنګ کې. نو د دغې موقعیت د ټاکلو لپاره موږ د اناټومیکو اصطلاحاتو نه استفاده کوو. راځو د اناټومیکو اصطلاحاتو په اړه باندې لنډ بحث لرو. نو دلته چې دا موږ دوه اصطلاحات چې هغه یو سوپیریر ده او بل انفیریر ده. سوپیریر هغه اصطلاح ده چې پورته لوري لپاره کارول کیږي. یعنې کله چې یو ساختمان څومره پورته واقع وي ده ته سوپیریر کلمه کارول کیږي. مثلا head is located in the superior، یعنی سر چیرته موقعیت لري؟ په بر لوري کې یا پورته طرف کې موقعیت لري. او بل چې د انفیریر ده، انفیریر د لاندې موقعیت دپاره کارول کیږي. یعنی کوم ساختمان یا جوړښت چې لاندې طرف ته موقعیت لري ورته د انفیریر کلمه یا اصطلاح کارول کیږي. مثلا toes are in the inferior، مثلا ګوتې چې دي د پښو هغه په انفیریر کې موقعیت لري. لکه مثلا موږ دلته خپله د فیمور په هډوکي کې هم دا کلمې استعمالولی شو. مثلا دا برخه د فیمور چې ده دا انفیریر پارت ده، مثلا دا سوپیریر ده. همدا رقم ته هیډ چې د سوپیریر ده، مثلا فوټ چې دی هغه پوټ چې ده هغه په انفیریر کې موقعیت لري. نو سوپیریر او انفیریر کلمو په اړه باندې تاسو څه زده کړل. اوس راځو دوه نورې کلمې چې یو انټیریر ده بل پوسټیریر ده. انټیریر معنا ده د مخې لوري ته، یعنې هر څه چې موږ مخ ته موقعیت ولري ورته د انټیریر اصطلاح کارول کیږي، خو دې ته وینټرل کلمه هم کارول کیږي. مثلا د سټرنوم هډوکی چې ده یا د سینې هډوکی په پښتو کې ورته ویل کیږي، هغه زموږ مخې لوري ته ده. نو سټرنم چې ده موږ داسې وایو چې سټرنم از ان د انټیریر، سټرنم چې ده په مخ طرف کې ده. همدا رقم ته سکافیولا چې ده، سکافیولا هډوکی چې دا د موږ شا لوري ته یعنې د ریب کیج څټ کې موقعیت لري یا د موږ شا لوري ته ده. نو دې ته موږ کارولی شو چې سکافیولا چې ده دا په پوسټیریر کې موقعیت لري، یا سکافیولا از ان د پوسټیریر پارت، یعنې سکافیولا چې ده هغه په پوسټیریر کې موقعیت لري. همدا رقم ته دا د یو خاص ځانګړي هډوکي دپاره هم کارول کیږي دا اصطلاحات. مثلا که چیرې موږ خپله سکاپیولا راواخلو، سکاپیولا مخې طرف ته انټیریر سورفیس ویل کیږي او شا طرف ته پوسټیریر سورفیس ویل کیږي. نو دغه د یو خاص هډوکي دپاره هم کارول کیږي او د ساختمان دپاره هم کارول کیږي چې چیرته موقعیت لري. اوس راځو دوه نور اصطلاحات چې یو فراکزومل ده او بل چې د ډیسټل ده. فراکزومل معنا ده نږدې او ډیسټل معنا ده لرې. نو که چیرې معنا ته موږ وګورو، خو دغه لرېوالی او نږدېوالی نظر د یو غړي منشا ته په نظر کې نیول کیږي. یعنې د یو غړي منشا چې معلومه یې له منشا نه چې څومره یوه برخه لرې کیږي ده ته به ډیسټل کلمه کارول کیږي، او څومره چې منشا ته یوه برخه یې نږدې کیږي ورته د فراکزومل کلمه کارول کیږي. لکه مثلا د افر لیم کې
مثلا د چاپ لاس د دې منشا چې ده دغه د ګلینیډ کویټي نه ده چې د سکافیولا سره ګلینیو هیمورل جاینټ جوړوي یا د ګلینیو هیمورل مفصل په واسطه باندې دغه لاس چې ده دغه وصل سوی د بدن سره. نو که چیرې موږ د دې منشا ته وګورو نو دا برخه چې ده دا لرې ده له منشا نه او دا برخه چې ده دا ورته نږدې ده. نو موږ اوس دلته کومه برخه چې منشا ته نږدې ورته د فراکزیمل اصطلاح کاروو، کومه برخه چې له منشا نه لرې ورته د ډیسټل اصطلاح کاروو. لکه مثلا پلنکس د ګوتو دغه دریو اخري کوچنیو هډوکو ته ویل کېږي. فلنجس یې جمع ده، فلنکس یو ته وایي. نو دلته کوم هډوکي چې د منشا نه لرې دي، اوس دا هډوکي چې دي دا د منشا نه لرې دي نو ته ډیسټل فلنجس کارول کېږي. کوم چې منشا ته ورنږدې دي دا فراکزیمل فلنجس کارول کېږي او کوم چې د دواړو ترمنځ دي هغه ته میډل فلنجس. نو همدا رقم ته موږ داسې هم ویلی چې مثلا د هیمورس ډیسټل پارت او د هیمورس فراکزیمل پارت، یعنی فراکزیمل منشا ته نږدې، ډیسټل د منشا نه لرې. بل راځو دوه نور اصطلاحوې چې هغه یو میډیل ده بل لاټرل ده. میډیل چې ده هر کله چې د یو ساختمان یوه برخه مرکزي خط ته نږدې کېږي ورته د میډیل اصطلاح کارول کېږي. هر کله چې د یو ساختمان یوه برخه له مرکزي کرښې نه لرې کېږي ورته د لاټرل اصطلاح کارول کېږي. لکه مثلا دلته اوس د هیمورس هډوکي دا طرف چې ده کوم چې مرکزي کرښې ته نږدې ده دا چې ده میډیل طرف ده یا میډیل ساید ده نږدې، او دا بل لوری چې ده د مرکزي کرښې نه لرې ده نو ده ته لاټرل ساید یا لاټرل طرف ویل کېږي. یعنی په لنډ ډول کله چې یو ساختمان له مرکزي نقطې نه لرې کېږي ورته به د لاټرل اصطلاح کارول کېږي، یعنی مرکزي کرښې نه باید لرې. خو کله چې یو ساختمان مرکزي خط ته ورنږدې کېږي له دواړو طرفونو ده ته بیا د میډیل کلمه کارول کېږي. د توجه نه مو زیاته مننه او په اخر کې د نورو زیاتو معلوماتو لپاره زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او همدارقم ته د بیل یا شرنګړي آیکن هم کلیک کړئ تر څو پورې زموږ د نویو ویډیوګانو هغه نوټیفیکیشن تاسو ته راشي او تاسو ته خبر درکړي.